تازه خبر ازبکستان د قوشتېپې کانال اوبو کې افغانان هم حق لري. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ازبکستان وایي چې له افغانستان سره د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د آمو دریا له سیند څخه د اوبو د حق په اړه خبرې کوي. ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف وایي چې دوی یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په دې اړه دواړه لوري خبرې سره کوي. ایرګاشیف ویلي چې د آمو دریا د اوبو حق په اړه د طالبانو له حکومت سره هیڅ مخالفت نه لري. هغه زیاته کړې چې د افغانستان خلک هم دغه اوبو کې حق لري او موږ یې مخنیوی نه کوو. د یادونې ده چې د قوشتېپې کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مصنوعي اوبه لاره ده او 215 کیلومتره اوږدوالی او 108 متره سور او 8.5 متره ژوروالی لري چې پایلې د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه کیږي او د فاریاب ولایت تر اندخوی ولسوالۍ پورې اوبه رسوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.